چې دا بچی خوشاله شي د دې مور پلار خوشاله شي او بیا خبرې چې دا بچی خوشاله شي او د دې بچو مور پلار خوشاله شي نور مسلمانان هم دا منظر وویني د نورو د پاره به یو ترغیب شي نو محترم جناب مولانا جواد علی صاحب ډېر مخلص ملګری دی په دې مدرسه کې ډېر خدمت وکړی دلته د بناتو مدرسې له ځای مو یې اخیستی دی او زه هم د محترم رور کشر برخوردار جناب مولانا عدنان صاحب داغی په واسطه او د مولانا جلال صاحب حفظهم الله مولانا عدنان صاحب او مولانا جلال صاحب دا موږ سره دوره حدیث کې پاتې شوي دي په ما ډېر ګران دي نو د هغې هم خواهش و د معتمم صاحب هم خواهش و نو یو څو خبرې د دې موقع په مناسبت ستاسو مخکې عرض کړو دا ماشومان ګوره چې نه پوهېږي دا بار وباسئ بیا چې خبرې کوي دغه ماشومان دي دا نه پوهېږي ماشومان خیر دا بار وباسئ دا ډېر پوټېخني دي که نه دلته یې راولې اینجا بیا دلته راشئ بچي دلته نه بار مه وباسئ دې نه به خدای که خیر ښکلي حافظان او عالمان جوړوي ای بچې دلته راځئ د سټیج ته وخېږم تاسو ما لکه لکه ته پوهېږې د چرګو په پنجره کې بلا ماشومان ډېر واړه تېروتل ما خو یو کس پی ما خو یو کس پی خو لکه څنګه چې چرګو بانګې کې لس پنځلس چرګوټي وي دغسې واړه چرګوټي دې راووتل کښېنئ بچې دقلته کښېنئ خبرې به نه کوې ښه کښېنه زویه کښېنه بچې کښېنه دقسې ماشاءالله تمارون قرآن شریف عظیم الشان کتاب دی او د قرآن د عظمت دو دلیل دی واورئ د قرآن شریف د عظمت یو دلیل خدا دی چې دا د الله پاک خبرې دی د خدای کلام دی او چې د الله خبرې شوې د الله ذات ډېر بابرکته دی قسم دی که د خدای د ذات په شان برکتي ذات بلې موږ له دا ښکلي شکل د انسانیت د الله راکړی موږ له پوهه راکړې ده موږ له بچي راکړی موږ له عزت راکړی ده موږ له روح صحت راکړی او دا چې څومره کائنات تاسو په مخ د ځمکې نه یا په د اسمان کې د ستوري او سپوږمۍ قسم دی دا د خدای پاک فضل دی او دا ټول هر څه زموږ ستاسو د فایدې دپاره پیدا کړی نو څنګه چې د خدای ذات